الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمن یو ملګری مو سره دی وخت موجود دی دلته په چې کومه شکردرې علاقه ده دلته موږ موجود یو. نو دې سره لږ شان خبرې ترې کوو. اول خو دې خپل پیژنګلو تاسو خپل پیژنګلو را سره وکړئ. جی ما ثناء الله احسان نامه ده او د کرک یم دلته کې وجودي سي کې ایز کنټراکټر ز کار کوم. ها دا زموږ ورکو غونډه تعارف دي. او دین علاوه تا کافي پلاس کې نیولې پتر کې شاعریم کې جی شاعري کوم. نو شاعري کې دلته کې تنظیم کې باقاعده قسم. جی بالکل زه د پټ غمی ادبي ټولنې مشر سکرټری یم یم جنرال سیکریټری یم او هر میاشتې موږ پروګرام کوو د پټ غمی ادبي ټولنې میاشتینه ټولنه خامخا موږ کوو. نو دی وخت څو شعرونه سمجدار غونډه کې نه سره خیال دی مو وایم کنه اول یو څو شعرونه جی او بیا د غزل وایم. صحیح شعرونه دی چې تکبر د چې په پورته څومره بیایي تکبر د چې په پورته څومره بیایي او غفل مشه غرزوي د زور درخای او د نيزي غوند سر ټیټ کا منزل سر کا د نيزي غوند سر ټیټ کا منزل سر کا او څوک چې لار د قدم ګوري منزل پای. او اوس به یو غزل درته وایم. بالکل چې کلمه راشه خلد اوس پړه جانان جوړو کلمه راشه خلد اوس پړه جانان جوړو په سپین جبین ورته خواره ور زلفان جوړو. ډیر زبردست لکه پوریزو کې سپوږمۍ په تور پکی کې پټه لکه پوریزو کې سپوږمۍ په تور پکی کې پټه تیره بڼې د تیرو تورو پشان جوړو. ډیر یو شنکې خال به جوړو ورته په غونډه زنه یو شنکې خال به جوړو ورته په غونډه زنه لکه سرا پاڼه د ګلاب ورته لوبان جوړو. دې سره ماته یو شعر راځي د خال په حواله باندې کنه چې درنجو د خال د پاره ستا د ځنې ضرورت ستا د ځنې ضرورت دی. درنجو د خال د پاره ستا د ځنې ډیر بهترین. یو شنکې خال به جوړو ورته په غونډه زنه لکه سرا پاڼه د ګلاب ورته لوبان جوړو. پملا نری پلنه سینا او سپینه دنګ غاړه پملا نری پلنه سینا او سپینه دنګ غاړه ورته په غاړه کې د زرو تعویزان جوړو. ډیر زبردست. او هغه په بام راخیجو چې منتظر لګي هغه په بام راخیجو چې منتظر لګي لاندې په لار کې روان ورته احسان جوړو. ډیر زبردست. ډیر زیات مننه قدرمنو تاسو سره نن زموږ ملګری چې دین هغه ثناء الله احسان موجود و چې هغه د پټ غمی ادبي ټولنې شکردرې ستر سکرټر هم دی. یقینا چې شعرونه به تاسو خوښ شي. تاسو یو جهان مننه. تشکر جی.